تازه نوې او په زړه پورې خبر کوم ټلویزیون د شپږیزې کرکټ لیګ د خپرولو حقوق ترلاسه کړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ، ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. افغان کرکټ بورډ وایي د کرکټ بورډ اجرایه مشر لطف الله ستانکزی او د ملي راډیو ټلویزیون مشر اسماعیل میاخیل د شپږیزې کرکټ لیګ لوبو تړاو چې د روان اکتوبر میاشتې له 9 تر 13 نیټې پورې ترسره کیږي ناسته وکړه چې په پایله کې ملي راډیو ټلویزیون د یادو لوبو د خپرولو حقوق ترلاسه کړل. په دغه ناسته کې چې پرون ترسره شوه د ملي راډیو ټلویزیون مشر ښاغلی میاخیل په دې اړوند خوښي څرګنده کړه چې په وینا یې ویاړو چې د شپږیزې کرکټ لوبو د خپرولو حقوق ملي راډیو ټلویزیون ترلاسه کوي. همدارنګه د کرکټ بورډ اجرایه مشر ښاغلی لطف الله ستانکزی هم وویل خوښ دی چې ملي راډیو ټلویزیون د دغو ملي لوبو د خپرولو حقوق ترلاسه کړل. ښاغلی ستانکزی وویل هیله لرم چې ملي راډیو ټلویزیون به دغه لوبې په ډیره ښه توګه خپرې کړي او دا چې ملي ټلویزیون په ټول هیواد کې خپرونې لري نو ډاډ لرم چې ټول هیوادوال به مو له دغو لوبو ډیر خوند واخلي چې زموږ اساسي موخه هم هیوادوالو ته د کرکټ لوبو رسول دي. د کرکټ بورډ لخوا مخکې د دې سیالیو لپاره د سپټمبر 28 نیټه ټاکل شوې وه، خو پرون کرکټ بورډ اعلان وکړ چې دا سیالۍ به د اکتوبر په 9 نیټه پیل شي. که د اکتوبر په 9 نیټه دا سیالۍ پیل شي نو 15 ورځې وروسته به یې پرانیسته وشي. تر دې وړاندې د نړیوال جام لوبې هم ملي ټلویزیون اخیستې وې، خو د نشر په برخه کې ستونزه دا وه چې سپوږمکۍ یې د یاد چینل نه وه او یوازې د انتن په وسیله یې نه وه چې کیفیت یې درست نه و. اوس هیوادوال د ملي ټلویزیون له ادارې هیله لري چې دا سیالۍ په پوره لوړ کیفیت سره د ټلویزیون په پرده وښیي تر څو ترې خلک خوند واخلي. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو را سره تر پایه ولیدله او د ملي ټلویزیون څخه هم مننه کوو. تر بلې ویډیو د الله په امان.